الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. ما درنو مؤمنو ورونو، په دې آیت مبارک کې د سورة حج لسم آیت ته الله جل جلاله درې درسونه انساني ټولنې، مؤمنې ټولنې او مسلمانې ټولنې ته ورکوي. لومړی درس دا ده چې الله تبارک و تعالی فرمایي چې ټول مؤمنان دا ورونه دي، او په ډیر تاکید او حصر سره بیانوي. انما بشک همدغه خبره ده، المؤمنون اخوة، ایمان لرونکي مسلمانان سره ورونه دي. نو لومړی درس دا سو چې دا ټول ورونه دي. د ورونو ترمنځ چې څرنګه ژوند و زندګي تیرول پکار دي، د یو مؤمن له بل مؤمنه سره ژوند هغسې الله تبارک و تعالی مقرر کړی ده. او دوم فرمایي چې فاصلحوا بین اخویکم، نو اصلاح کوئ، روغه جوړه کوئ او وروري راولئ بین اخویکم، په مابین د دوو خپلو ورونو کې. په ډیر عجیب انداز باندې الله سبحانه و تعالی د دې دوم درس تعبیر کوي. یوه خو دا چې کلمه د فاصلحو کې دا د تعقیبي بلا تراخي دپاره ده، چې کله دا مؤمنان ټول سره ورونه دي، نو له ورورګیروي سره سره متصل بلا فاصله دا د دوی ذمهواري ده چې دوی به اصلاح راولي، روغه جوړه به راولي، خیر به غواړي. بین اخویکم، نو صلح غواړئ، روغه غواړئ، جوړه غواړئ، وروري غواړئ په مابین د دوو ورونو خپلو کې. ته د هغو دواړو ورونو ورور یې، د انما المؤمنون اخوة په بنیاد و په اصل سره، او هغه دواړه که په خپل منځ کې نن مدعي و مدعی علیه جوړ سوي دي او خصمین سره جوړ سوي دي، هغه هم سره ورونه دي. نو الله سبحانه و تعالی فرمایي چې بین اخویکم، د تاسې د دوو ورونو په منځ کې تاسې صلح کوئ، روغه جوړه کوئ. دا دیوانونه د قضاو، دا محاکم، دا دفاتر د حکومتونو، دا ټول د همدغه حکم او د دې درس د تطبیق او د تمثیل دپاره الله سبحانه و تعالی په مؤمنانو باندې فرض کړي چې دوی دا ټول انتظامات په د دې دپاره کوي چې فاصلحوا بین اخویکم، تاسې د دې خپلو دوو مسلمانانو ورونو په منځ کې خیر غواړئ، صلح غواړئ، روغه جوړه غواړئ، وروري غواړئ. دا دوم درس ته له دې آیات. دریم درس کې الله تبارک و تعالی فرمایي واتقوا الله، او وویریږئ له الله. په هر څه کې د الله له ګرفته ځان ساتئ، د الله له قهره ځان ساتئ، د الله له نارضایي ځان ساتئ چې الله تبارک و تعالی
در څخه ناراضه نسی، ډیر خیال به دې کوي. فاتقوا الله. نو که تاسې دا 3 درسونه په خپله ژوند و زندګي کې راوستل، لعلکم ترحمون، نو په تحقیق په تاسې باندې به رحم کیږي. الله به د رحمت زندگی درکوي، د اخوت زندگی به درکوي، د وروري زندگی به درکوي. لعلکم ترحمون. لعل د ترجا دپاره ده، خو ډیرو مفسرین کرامو د تحقیق په معنا باندې هم ذکر کړی ده، راوستی ده. یعنی رحمت د الله دا تر دې 3 ذمواریانو پر کولو پورې معلق و موقوف ده. مؤمنان به په خپل منځ کې اخوت ساتي، مؤمنان به په خپلو منځو کې صلح او نصح او خیرخواهي غواړي د 2 ورونو ترمنځ، او مؤمنان به له الله څخه ویریږي. نو که دا 3 صفات په مؤمنانو په معاشره د مسلمانانو کې موجود سو، نو بیا به الله عز وجل په دوی باندې رحم کوي، دوی به د خپل رحمت مستحقین کیږي. الله عز وجل دی موږ ته د رحمت او د شفقت ژوند را په برخه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه دا حدیث نقل کوي، وایي رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، المسلم اخو المسلم، یو مسلمان د بل مسلمان ورور ده، ایمانی ورور یې ده، د عقیدې ورور یې ده، د کلمې ورور یې ده. نو د وروري تقاضا دا ده چې لا یخونه، نه خیانت کوي له هغه سره، نه په پسې شه او نه په مخامخ کې، نه په مال د هغه کې، نه په نفس د هغه کې، نه په عرض و عزت د هغه کې. ولا یکذبه، او نه دروغ وایي هغه ته، نه چل کوي له هغه سره، نه دوکه ورکوي هغه ته، صادق او رښتونه یې ورسره چلیږي. ولا یخذله، او نه ښویوي هغه، نه نقصان ورکوي هغه ته، نه یې په کمه کیي، نه یې په تاوان رواداري. او رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي، کل المسلم علی المسلم حرام، هر مسلمان په بل مسلمان باندې حرام دي، ناروا دي، او الله یې پې نیسي. څه شی پې حرام دي؟ عرضه، عزت یو مسلمان په بل مسلمان څیرل، عزت یې خرابول، دا پې حرام دي. و ماله، او مال یې ضایع کول، مال ته یې غل کېدل، مال ته یې نقصان رسېدل، دا پې باندې حرام دي. و دمه، او وینه او سر ته یې ضرر رسول، دا پې باندې حرام دي. او فرمایي التقوا ها هنا، تقوا په لباس او تقوا په جبه او په چپانه سره نه حاصلېږي. تقوا په زړه کې ده. که څوک په زړه کې له الله څخه ویریږي، حلیه یې د ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه یي، ملنګ د زمانې یي، بیا به ابوذر یي. او که یې چپانه، جبه او جغه یي د ډیرو نیکانو صالحانو یي، خدای به بیا برسیسا یي. که په زړه کې له خدایه خوف نه یي، که په زړه کې له الله ویریږي نه، بیا به برسیسا یي، یا بلعم باعور به یي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي،
بحسب امرئ من الشر، یو انسان ته، یو کس ته، که زنانه ده که نارینه ده، همدومره شر بس ده، همدغه شر د هغه په باره کې زیات شر ده چې ان یحتقر اخاه المسلم، ذلیل او سپک ګڼي ورور خپل مسلمان. که څه هم دغه ورور مسلمان دی ده په کسبو او په محنه کې شپون ده، دهقان ده، غوبه ده، مزدور ده، غریبکار ده، خو راغی د وزیر صاحب دفتر ته، راغی د والي صاحب دفتر ته، راغی د قاضي صاحب محکمې ته، نو هغه به په دې نظر نه ورته ګوري چې ته خو یو شپون یې، یو دهقان یې. او که دا نظر ورسره پیدا سو، د الله حبیب راته فرمایي چې د دغه قاضي و وزیر و والي دپاره همدغه شرارت بس ده، همدغه بې لیاقتي یې بس ده، همدغه بې مروتي یې بس ده چې د خپل مسلمان ورور خوارو، سپکو او ذلیل وګاڼو. الله عز وجل دې موږ ته د الله په مقدسو او د حضرت خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په سپېڅلو لارو باندې د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم.